خبر د ژمنو خلاف روسیې پر اوکراین بریدونه ډیر کړي دي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیو کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مو هرکلی کوم. روسیې پر خپل ژمنو په خلاف په اوکراین کې بریدونه بیرته ډیر کړي دي. د راپورونو له مخې روسیې هوایي او توپچي ځواکونه اوکراین په شمال کې بریدونه ته زور ورکړی او اوکراین نظامی او حکومتي تاسیسات یې په نښه کړي دي. له دې سره جوخت او اوکراین د ولسمشر ویلي چې دوی په هیواد کې په شمال کې د دفاع کرښې پیاوړې کړي دي. د دواړو تلور ترمن مذاکرات باور فضا جوړول لپاره بریدونه په کموالي ټینګار شوی، خو اوکراین وایي چې روسیې پر خپل ژمنه عمل ونه کړ. په اوکراین کې روسیې برید نږدې میاشت پوره کیږي او تر دې دمه د روسیې برید له امله دغه هیواد شاوخوا 80 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.